د کابل طبي علومو پوهنتون څخه 418 تنه ډاکټران او 40 متخصص ډاکټران فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. په همدې مناسبت فراغت غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب لا یادو ډاکټرانو وغوښتل چې په خپل مسلک کې هڅې وکړي او هغوی ته د نورو لوړو زده کړو او خدمت زمینې برابرولو ډاډ ورکړ. اوس چې تاسې فارغ شوي یاست په فراغت خوشحاله یو. د جامعې دپاره به خدمت وکړي، د ویجاړ افغانستان د جوړولو دپاره تاسې خدمت وکړي. د نظام مسؤلیتونه مختلف وي، خلکو ته به سړک هم جوړوي، خلکو ته به برق هم جوړوي او خلکو ته به پل هم جوړوي، خلکو ته به د کار زمینه هم برابروي. خو په ټولو دنیایي امورو کې هغه ډېر مهم امر چې دی هغه د صحتو طبابت لار ده چې د خلکو د امراضو او د مشکلاتو طرف ته متوجه شي. نو نظام که دا مسؤلیت ادا کوي د دغه اساتذه کرامو او ستاسې ځوانانو ډاکټر صاحبانو په مټ به ادا کوي چې د خلکو د مسلمانانو د امراضو او د مشکلاتو طرف ته رسیدګي وشي، هغه به ستاسې په توسط کېږي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل چې نړیوال تشپنوم د بشردوستۍ چیغې وهي، په نړۍ کې د مسلمانانو هیوادونه اشغالوي او ظلم پرې کوي. موږ تاسې باید دا یو شی درک کړو، همیشه خو زموږ دا وینا یي چې موږ مستقل یو او الحمدلله مستقل یو، او دا وینا یي چې د بشردوستۍ په نامه چې څوک نارې درته وایي، خواخوږي در سره ښکاره کوي، دا بشردوستان نه دي. تاسې ته اوس معلومه شوله د دنیا حالت ټولو خلکو ته ښکاره دي. دا نن چې پر مسلمانانو کم وضعیت روان دي، څه زورونه د مسلمانانو، شهادتونه د مسلمانانو روان دي. نه مو دا واورېدله چې پلانکی ملک چې دی د دې ملک یا پر جنرال باندې یا پر وزیر باندې یا پر رئیس جمهور باندې بندیز ولګېدی یا په تور لیست کې رالی. که څه هم 14,000 مسلمانان ماشومان او ښځې په شهادت رسولی دي، بس هغه ټه غندنه دا یي چې ملګرو ملتو په دې خواشیني څرګنده کړل. وروسته د کور او ښار جوړونې سرپرست وزیر مولوي حمدالله نعماني د هیواد علمي کادرونو ته په خطاب کې وویل چې ستاسو عزت او حیثیت په هیواد کې دننه خوندي دی. همدارنګه په یاده غونډه کې د کابل طبي پوهنتون رئیس ډاکټر مفتي اسدالله نجات، د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد رئیس شیخ شاکر الله وحدت، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور، د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي اسحاق صاحبزاده او نورو ویناوالو فارغ شویو محصلینو ته د مبارکۍ ترڅنګ لازمې سپارښتنې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې میر محمد حنیف هاشمي ده، د کابل طبي پوهنتون اړوند علي اباد تدریسي روغتون نه د عمومي داخلې نه د متخصص ډاکټر په صفت فارغ شولو. نو د لوړو زده کړو د وزارت د رهبرۍ نه جناب شیخ صاحب نه، کابل طبي پوهنتون او مربوطه شفاخانو نه د رئیسانو او بخصوص استادان ډیره زیاته مننه کوو چې موږ سره په دا تعلیمي بهیر او نه ستړي کېدونکې هڅې او کومکونه وکړل، بخصوص د ترنینگ او زمونږ په روزنه په برخه کې. رحمان رحیم عافی الله هستم، یک تن از فارغین 15 سرنامه. انشالله الرحمن اگر زندگی باشه و در آینده نزدیک بخیر، اگر امکانات تحصیل باشه تحصیل ادامه میتیم، اگر امکانات خدمت باشه خدمت به وطن میکنه. د یادونې وړ ده چې کابل طبي علومو پوهنتون 6 پوهنځي او 6 تدریسي روغتونونه لري او هر کال سلګونه ډاکټران او متخصصین د هیواد طبي سکتور د خدمت لپاره وړاندې کوي.